په پلازمینه کابل کې سلګونه کسانو د امریکا تازه پریکړه چې ګواکې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ یوه برخه به په سویس کې یو جوړ شوي فنډ ته وسپاري د یو لاریون په ترسره کولو سره وغندله. دغه لاریونوالو له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې امریکا په خپلو بندیزونو سره په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی او خلک اوس مهال په تر ټولو بد وضعیت کې قرار لري. موږ غواړو چې امریکا نه سازمان ملل متحد نه زموږ کنګل شوي پیسې به راخلاصې کړي. زموږ ماشومان حیوانان ټول په فقر او په بېچارهګۍ په هغه کې موږ زندګي کوو. زموږ دا خواست سازمان ملل متحد ته دا زموږ خواست ده چې زموږ کنګل شوي پیسې د دوی په خبره چې کنګل شوې شتمني د افغانانو حق ده او باید ژر تر ژره آزاده کړل شي. دغه لاریون د کابل له دارالامان سیمې څخه د بشري حقوقو تر کمیسیون پورې د بېلابېلو امریکا ضد شعارونو په ورکولو سره دوام وکړ او ګډون کوونکو یې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغانان دې په دې سخت بشري ناورین کې تنها نه پرېږدي. نننی لاریون یا ټولنه چې موږ کړې ده خاص په دې خاطر ده چې موږ یو څو غوښتنې لرو. د امریکا دې ژر تر ژره د افغانانو 9 میلیارده کنګل شوې پیسې ازادې کړي. امریکا 9 میلیارده شتمني په کنګل کولو سره افغان ماشومان وژني. د لاریونوالو یوه بله غوښتنه دا وه چې د امریکا او انګلستان ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او ډیر شمیر جنگي جنایتونه یې ترسره کړي دي. د دوی په خبره چې دغه جنایتونه باید وڅېړل شي او عاملینو ته یې سزا ورکړل شي. چې امریکا او انګلستان په افغانستان کې بشري حقونه نقض کړي دي او د حقوق بشر دا نارې وایي چې حقوق بشر هر جای کې موجود ده او هغه د صحیح ده په خارج کې به امن و امنیت حقوق بشر به جاري کېږي. په افغانستان کې هېڅ کله نه ده جاري شوی. دغه قتلونه دا بمبارۍ او دا وژنې څه دا وسوې ولې حقوق بشر دا سترګې نه درلودې چې په افغانستان کې دا وویني دوی ولې سترګې پرې پټې کړلې. لاریونوالو دغه راز خبرداری ورکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي د افغانستان په ګډون به په ډیری نورو هیوادونو کې پراخ لاریونونه ترسره کړي. په پلازمینه کابل کې دغه لاریون پر داسې مهال ترسره کیږي چې تازه د امریکا متحده ایالتونو اعلان کړی چې د افغان شتمنۍ د کنګل شوې یوه برخه به په سویس کې نوي جوړ شوي فنډ ته وسپارل شي. دغه لاریونوال غوښتنه کوي چې دغه شتمني د افغانانو حق ده او باید افغانانو ته ورکړل شي. د دوی یوه بله غوښتنه دا ده چې امریکا او انګلستان د خپل ماموریت پر مهال دلته په افغانستان کې ډیر شمیر بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې دغه دوه هیوادونه دې په نړیواله محکمه کې محاکم شي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.